قرآن مجید کې ټوټل څو سپارې دي؟ 30 سپارې دي. 10 سپارې دي. د اخرنۍ سپارې څه نوم دی؟ سورہ محمد مصطفی سبز آخری اسلامي میاشتې نومونه راته واله. دنو امام احمد بن حنبل شو او امام انوح بن ایپا او امام اعظم او امام یو بل خنو میرانیر شو. تاسو دا خلیفګانو سره 22 سال. ها 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 صحیح ده صحیح ده. تعلیم دې کړی؟ او جن هم پورې نه هم پورې. او جی صحیح ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبیان سوې شپاګو ها شپږ نه شپاګو جی شپږ ووي وو وای کمه کمه خدیجه الکبرى او عائشہ صدیقہ او زینب او نوران نمیر شو. دا کرامن کاتبین چې کوم دي دا څه شي؟ دا پرشتي دي. فرشتي دای څه کار کوي؟ دی نمونه لیکي. نمونه لیکي؟ او جی د څه؟ دا ګناه چې څوک کیا چې نیکیو کې د دې نمونه لیکي. کرامن کاتبین دې ته وای. تاسو هم زده کوئ وروڼو. دا فرښتې دي او د انسانانو عملونه لیکي. که دی ګناه کوي، که دی غلط کار کوي، که دی صحیح کار کوي، عملونه لیکي. صحیح ده؟ دا راته ووایه نره چې د اسلامي میاشتې نومونه راته واله. خیر خیر خفه کوئ نه خفه کوئ نه. ښه کلمه خو درځي که نه؟ ووایه نره. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. لږه واضح ووایه. لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې معنی راته ووایه نره. نشته د لایق د عبادت مگر یو الله محمد رسول الله. دا الله رښتینی پیغمبر دی. ماشاءالله ماشاءالله. قرآن مجید کې ټوټل څو سپارې دي؟ 30 سپارې دي. 10 سپارې دي. د اخرنۍ سپارې څه نوم دی؟ سورہ اخرنۍ سپارې څه نوم؟ عامه اما يتساءلون. ماشاءالله ماشاءالله. صحیح ده صحیح. دا ابو جهل دی چې قتل شو که نه، نو دا چا قتل کړ؟ پورې لږ صبر وکړه. معاذ او معوذ. ماشاءالله ماشاءالله. معاذ او معوذ. څلور خلفای راشدین نومونه راته واله. څلور خلفای راشدین خلیفګان چې کوم خلیفہ څلور خلفای راشدین نومونه. یو خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او زوام جی ته وایا راشه ورګه ته وایا ما خو د دنه اول وروایا. څلور خلفای راشدین نومونه راته واله. ابو بکر عثمان. زوام جی وای وته به چې کم دی دغه امام ابو حنیفه او دویم چې کم دی نو دغه امام احمد بن حنبل او دریم چې کم دی نو امام احمد بن حنبل شو او امام انوح بن ایپا او امام اعظم او امام یو بل خنو میرانیر شو. تاسو دا خلیفګانو څلورو خلفای راشدین چې کوم دي څلور، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله تعالی عنه، بل خلفای راشدین نه عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ. څلور په نمبر وار وای. به ابو بکر رضی الله تعالی عنہ، دویم عمر، دریم صدیق، څلورم علی، عثمان رضی الله تعالی عنہ، څلورم علی. دا سبو یار بالله خلک ګوري کنه مسلمانانی. شکر الحمدلله. اوس که یو کافر مونږ ودرئ چې بای ته څه شی مونږ ته مسلمانان یو او بیا نه تاسو کې چې تاسو پیغمبر په کوم ځای کې پیدا شو نو مونږ ته سو مکه کې ها او وفات شوه په سور عمر کې وفات 63 سال کې. ماشاءالله زبردست ختم نبوت. مطلب دا چې نبوت وته په سور وخت کې ملاوي. عمر سور
बस वाम जी शुरू हो गया 2 तो काम चलिए سورة 27 نه پیدا شوی چې کله و. پیدا شوی نه نبوت کې وته ملاو شو سور عمر و 40 سال زبردست 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 صحیح ده صحیح ده صحیح ده د پیغمبر سلام لومبۍ بیبي سو ها لبی بی بی خدیجه ته خدیجه رضی الله عنها. मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद